قاري صاحب ښه فرید غدیر صاحب تاسو 12 امامه یاسته؟ شکر الحمدلله اصلي مسلمان یم، اصلي د غدیري مسلمان یم، شکر الحمدلله. ښه د تا لسو مراجع ویلي دي چې عائشه رضی الله عنها کافره ده، ته څه پکې وایې؟ خیر هغه خپل ځای کې هغه به وروسته بس کوو، خو تا نه د وخت له ما پوښتنه کوي که نه، تا نه زه یو پوښتنه کوم. قربان دي سم، یو دقیقه. د موږ خپرونې موضوع نن همدا ده، زه د تاسو خپرونې ته نه یم درغلی، په دې باندې خبره کوو، بیا ان شاء الله چې د تا کوم بحث وي په هغه بحث در سره کوم. اوس عائشه رضی الله عنها کافره وه که مسلمانه وه؟ قاري صاحب تا ته زه در وختم که نه، پوښتنې ته در وختم، ته د یوه خبره بار بار کوي که نه، یک یو منټ راکړه ما کوزومه میوټ مه کوه، ریکویسټ درته کوم، صحیح شو؟ یعنې په دې باندې بحث نه کوې؟ نه په دې باندې بحث نه کوم، دې نه وروسته بحث کوو، خیر ده، صرف یک یو منټ ټایم راکړه. ښه یو صبر په عائشه رضی الله عنها باندې بحث نه کوو. امام صادق علیه السلام د عائشه رضی الله عنها په فتوا ورکوله، ښه کار یې کړی که غلط کار کړی؟ د څه شي فتوا یې ورکړې ده یعنې مسلمان د تا تهذیب الاحکام وګوره، تهذیب الاحکام کې دی یو دقیقه د شیخ طوسی صاحب 5 جلد ده، 104 او یایمه صفحه ده، مکتبه الشیعه د تاسو خپل کتاب ده. یو کس راغله د حماد په نامه ده، هغه پوښتنه وکړه له امام صادق علیه السلام نه د حج او د عمرې په اړه. امام صادق علیه السلام ورته ویل چې داسې کار وکړه لکه څنګه کار چې عائشه رضی الله عنها کړی ده، یعنی لکه څنګه چې عائشه رضی الله عنها ویلي دي، یعنی د هغې په فتوا ورکړه، دا یې ښه کار کړی که غلط کار کړی؟ قاري صاحب زه تا ته در وختلم پوښتنې دپاره، تا ته ما دا نه ویله که نه چې عایشه په باره کې د حضرت عایشه په باره کې بحث کوو چې هغه مسلمانه دی که کافره دی، صحیح دی؟ تا نه زه پوښتنه کوم، یوه حق لرم چې پوښتنه وکړم که نه؟ بېشکه الله دې ته دی بالکل لري وکړه. ښه ته د یوه خبره بار بار کوي که نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاک او معصومه لور کور باندې حمله نه ده شوې، ته کوم دلیل څه کوم ثبوت څه یې؟ افرین فرید غدیر صاحب ماشاءالله، هغه صاحب محترمه د تا دپاره که نه 12 امام هغه صاحب نه یم انسان یم. ښه ماشاءالله، الله پاک دې هدایت در نصیب کړي موږ تاسو ټولو ته د قرآن. ښې خبرې وکړه، ښې خبرې داسې به کوم مجلس کوو، بهترینه پوښتنې دې وکړه. دا موضوع خو زه غواړم چې خوند راکوي، په خدای قسم لکه خوراک سي خوند راکوي. اوس یو خبر 12 امامان خو منې که نه؟ بالکل یې منم، په د ساره سترګو ساره مال د تا لپاره 12 امامان حجت دي که نه؟ بېشکه دا مسأله چې راغلې ده یا چې د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله سوې ده یا وهلی سوې ده، خو که نه د امامانو مور د هغو په کور کې دا پیښه سوې ده که نه؟ بېشکه د 12 امامانو کې کوم امام ویلی دی چې د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله وسوه او کور یې وسوځېدل او د دې پختې ماتې سولې؟ مهرباني وکړه. خو 12 امامانو به خپل ځای کې ویلي یا نه ویلي، خو د تا کوم کتابونه ډک دي د تا صحیح بخاري، د تا کنز الاعمال، د تا کوم کتابونه ډک دي، د تا کتابونه درویغ دي ټوله. یا فرید جان، فرید صاحب د تا دپاره خو د ما کتابونه حجت نه دي، د تا دپاره چې څه حجت دي هغه د تا امامان دي. تاسې کله وخت کې دغه خبره له امامانو راته ثابته کړه او یا دې له خپلو روایاتو یو صحیح روایت باندې راته ثابته کړه، بیا ما ته ووایه فرید جانه، فرید غدیر صاحب چې د تا په کتابونو کې دا واقعه راغلې ده، اوس د تا 12 امامان ته وایې پرېږده، عجیبه خبره نه ده؟ د هغو په کور کې جنګ سوی ده، د هغو مور بیبي وهلی سوي ده، پښتۍ یې ماتې سوي دي، امام علي د هغه کور سړی ده، امام حسن و حسین علیهم الصلاة والسلام د هغه کور خلق دي، ته وایه هغه پرېږده او ته راځې له باړه چنار نه راختاوته یې وایي نه زه د فاطمې رضی الله عنها په شان کې غږېږم. راځه امام علي ویلي، امام حسن حسین باقر زین العابدین صادق وغیره وغیره، کوم امام ویلي دي چې صحابه راغلل د ما د فاطمې رضی الله عنها د مور بیبي په کور حمله وکړه، د هغې پښتۍ ورماتې کړلې. په خدای قسم دا اوس عمر و ابوبکر و عثمان رضوان الله علیهم اجمعین ټول در سره پرېږدم، راوړله یو امام یې راته ثابته کړه. مهرباني ګوره قاري صاحب، زه خو اول دا ریکویسټ درته کوم که نه، زه ډېر ادب سره غږېږم، توهین به نه کوې، خو د پښتۍ توهین مه، زه توهین نه کوم، توهین به نه کوې، د ادب دایرې کې به غږېږي، صحیح دی که نه؟ ادب دایرې کې به غږېږي که نه؟ ته یې چې 12 امامان ثابت دي، بلکې د تا ټول کتابونه ډک دي، د تا کوم صحیح بخاري، صحیح مسلم، د کوم څه لیکلي شوي دي، دین ته هغه نه لرې که څنګه؟ صحیح بخاري دا ده، اولې ما ته په دې صحیح البخاري کې راوښیه، راځه په مهرباني وکړه. وقاري صاحب که څه که نه د منافقات د خپل هر شي حادوي که نه، زه توهین ته نه کوم، ته قاري پوه شوې که نه؟ د تو کتابونه ډک دي که نه قاري صاحب؟ دا د بخاري د مسلمانانو تاسې قضاوت وکړي. فرید غدیری صاحب راغلل وایي د تا بخاري ترې نه ډکه ده، دا بخاري د پلاس کې نه، دا بخاري د پلاس کې د مهرباني وکړه د زړه سره راځه په
دا صبر مسلم شریف چیرته دا اصح الكتابين بعد كتاب الله بهترین دو کتابونه له قران نه ورسته دواړه می پلاس کړي فرید غديري صاحب کدی په دې دواړو کتابونو کې راته وخودله زه دا اوس د ما دا ونیم سو مسلمانان له تاسو سره رافضیان کیږي اسلام پریږدو در سره مشرکان کیږي العیاذ بالله راځه په خیر مهرباني وکړه دا دواړه کتابونه می پلاس کړي راځه کوم نمبر روایت ده اله قاری صاحب دا ته روایت راوړم تو ته روایت تو ته روایت راوړم کتاب ته وخت پوښ وکنه خپل خپل ځکه منافقت بنه کوي قاری صاحب صبر اے مسلمانانو چلاقي بنه کوي مسلمانانو ما ورته ویل سدي تعال لسو مراجع ویل دي في عائشه رضی الله کافره ده او امام صادق علیه السلام د عائشه رضی الله په فتوا ورکول وای دا پرېږده په دې ځنه سره غږیږم وای ما سوال راوړ سوال وای په بخاری او مسلم کې دا روایت راغلی ده دا بخاری او مسلم اوس بچالاقي نه کوي یا وای سي دروغ می ویل په دې کتابو او یا راته ثابته دروغ نه وایم بالکل دروغ نه وایم بلکې دروغ ته وای ته منافقت ته کنده ته کتاب لاس کې دی پوښ وکړه ته ته معلوم دی ته قاری پوښ ته شیخ الحدیث تو خپل صحیح پته دی تو خپل صحیح پته دی مسلمانانو دا مسلمانانو په توهین ځان خلاصي منافق خبر ډیری مکو دا مسلم شریف دا روایت لمبر وخه یزي مسلمانانو ته په کامره کې خیمه کچيري د فاطمه رضی الله عنها هل پکې راغلي او زه ابو بکر او عمر او عثمان ټول صحابه پرېږدم در سره شي کېږم دا بخاری دا لمبر دی روایت وکیا په خدای قسم دا اوس در سره شي کېږم اسلام پرېږدم لمبر دی روایت وخه څه په دې لمبر روایت کې راغلي درازه په خیر مهرباني وکړه ما کوزه قاری سره لګي ما سره بس کوم زه ادب نه خپېږم سړی تمنځ کې ما ورنوځه کنه مو قاری سره پښتنه کړی دي چې حمله شوی دی کنه دی شوی دا یې سنه صحیح بخاری کې نشته صحیح بخاری باندې حساب کنه یو منټ تاول چې بخاری او مسلم ډک دی مونږ ته یو روایت وخه اخلاص بل خو ته مزه خبري مو وګدوه صرف بخاری شریف او مسلم شریف کې یو روایت وخه بس خلاص يا دقيقة أبو كريم جان صبر أبابيل جان صبر فريد غديري سيب دي زول سر يو دقيقة دا سنني أبي داود دا دامور سرك دا سنني أبي صبر دا سنني نسائي دا دامور سرك لا زبي در ترى أخر دا سنني ترمذي دا سنني ابن ماجه دا سنة كتابنا مي در ترى واخي سن رزق بخير ميرباني وكرا هلا زر قاري سيب مو خطولك أنا قاري سيب تبت كم استاذي كأي كأنا بوشفي كم شلاكيته كأي كأنا ما دا شلاك نولا دا شلاكيته كأي دا یو قسم ته منافقت دی خاصه ته کوي تو ته خپاته دی ته قاری کتابونه ویل دی کوش وکړه زنه کوم منافقت ظالم نه یم کوش ظالم نه یم بلکې ته شیخ حدیث جوړه تک په خپل حقیقت وکړي وګونی سر دا د لسم ورده سي دا خبره دی منافق توب کوي بچو که غیرت لري ایمان در سره وي په بخاری دی دروغ ویل روایت وخیا کدي مور حلال شدید روغدلی وي او لمتعين نه پیدا سوی شکر دی دروغ نسی متعه تامور کرده متعه تامور ولی بده در باندې لګیږي ولی بده در باندې متعه خو ته په مذهب کې هم د غزنا کوي نو بده ولی در باندې لګیږي ته اره لزدي منافق خبري کوي چالاقیم زکه زه توایم دما کتابونه صبر دما کتابونه دی خو د دما په کتابونو کې وس روایت وخه کنریه روایت توهین ما کو ته مولا کنه پوښ توهین ما کو زه تو سره ادب کې وخت دم پوښ ادب سره خګیږي ته زموته مته پوښ کې مته خدای منی هغه سبب وری اوس کنه پوښ فرید جان چیرې په بخاری کې راغلي سوم نمبر آیات چیرې په مسلم کې راغلي سوم نمبر روایت مهرباني وکړه ته مولا څه زه ته راوړم لک صبر وکړه 2 منټه مو ته ټیم راکړه زه ستاسو حدیث راوړم بخاری کې راوړم کنز الاموال کې راوړم ود صبر مسلمانانو په بخاری او مسلم کې دي سړي اول سر دروغ ویلي دي د به اوس په بخاری او مسلم کې دا روایت راوړي ورکې 2 دقیقې ټیم ورکړي نوري مایک دی بند کړی روایت راوړل غږ راوکړه روایت راوړل غږ راوکړه زه ته اوس روایت راوړم کوم زد مو دروغ نه دی ویلي کېدای شي ته سیمو کې ټاکې نه لیکل شي بیا د امام بخاری دروغ ویلي دي کنه لک صبر 2 منټه ودرېږي زه وزم زابل موبایل راوخ 2 منټه ودرېږي زه بیا دوباره راځم زه تر ریکوست کوم ته مو چاټ پر چاټ کې نه زما دا 2 منټه ودرېږي 2 منټه مو ته ټیم راکې زه د حدیث دی موبایل نه رو بسم بیا ته دوباره درخېږم دا چې ډیر غاګان راغلي په خبرې علي سي وا دي زړه سره وا ابابیل جان زه اوس دې ته حیران پاتې يم سیدی ما ته وای چالاقي ما کتاب ورته راخیستل دا ما ته وای ته چالاقي را سره کوي الله اکبر صحیح بخاری خلاص کا صحیح بخاری ته سمخته خلاص کا راځه دا بخاری ګوره صحيح البخاري وای لمبر دی صحیح بخاری باب غزوه خیبر کتاب المغازی حدیث نمبر 4241 یو دقیقه
مهرباني وکړه. خو اوس یې پړاو کړه، اوس ته قاري اوس یې پړاو کړه، دې کې څه لیکلی شي؟ او دی الله بنده. خو اول خو دا روایت امام بخاري رحمه الله د میراث په اړه باندې راوړی. کسې که نه کسې استادي به نه کوي که نه، خو ته د ماحول ولګ چلو کې که نه استادي به نه کوي قاري صاحب. غوږ نیسه. ما ته راغللې وای په بخاري کې راغلی دي چې د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله سوې ده. د دې ټولو مسلمانانو اوس دې کې ته شک کوې، اوس دې کې ته شک کوې، اوس دې کې ته شک کوې، ته اوس کسې که نه. دا روایت خو ماته معلوم نه، دا خو د حملې نه ده، دا خو د میراث ده. ودې الله بنده خو میراث یې خوړلی شوی دی که نه، غصب خو شوی دی که نه. د میراث مسئلې هم یو ده. فرید غدیر صاحب ګوره د زړه سره دا مسلمانان ټول دا زر کسه مسلمانان ټول شاهدان ول چې راغلي چې په دې بخاري کې زه درته ثابتوم چې صحابه و د فاطمه رضی الله عنها په کور حمله کړې او دا یو اهلی ده د دې ټولو مسلمانانو په مخ. دا اوس د ما په لاس کې بخاري ده، تا په دې بخاري کې روایت راوړل يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن هشام عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله. تمت دا روایت خو په میراث کې ده و قربان دسم. زه د ما ته مسأله د فاطمه رضی الله عنها په کور حمله، په کور سوځول او د هغې پختۍ ماتېدل، په دې باندې د ما ته خبر ده. وروسته میراث ته هم درته راځم، په الله قسم درته راځم. اوس په بخاري کې په مسلم کې دا روایت ما ته وښیه چې ابو بکر راغلل د فاطمې په کور حمله وکړه، عمر راغلل فاطمه رضی الله عنها یې ووهله او د هغې پختۍ یې ورماتې کړلې. چالاقي مه کوه، د ما خبرې نه هېرېږي. دا ټولو مسلمانانو په مخ کې درته وایم چې راځه په خیر، مهرباني وکړه. هري تو ته مو ویل که نه، تو ته مو ویل زه ته حدیث راوړم، پوه شوې که نه. خیر دی، دا حدیث به ته راوړم، دا حدیث دا به تو خپل کتاب نه زه راوړم، پوه شوې که نه، ایمو کتاب نه، دا به تو خپل کتاب نه، کنز الاعمال نه به ته راوړم، پوه شوې، کتاب خلافه مال اماره دې نه به ته راوړم، پوه شوې، صحیح بخاري نه به ته راوړم که نه. ته که هر څومره کوشش وکړې که نه هري هر څومره چلاکي وکړې که نه، د صحابه بچی ځان بولې که نه، خو ته د هغوی جرم ته نشي پناه کوی. خدای معنی که هر څومره فرید غدیر صاحب تقریر مه کوه، خطبه دلته مه وایه. فرید غدیر صاحب 3 دقیقې وخت ودرې مسلمانانو وګسه د دې مسلمانانو په مخ کې د 3 دقیقې وخت رانه وغوښتل، وخت درکړل 15 دقیقې وخت درکړل. په دې 15 دقیقو کې تا ویل چې زه په بخاري کې درته راوړم چې صحابه او د فاطمه رضی الله عنها په کور حمله کړې ده. بخاري مې په لاس کې ده، مسلم مې په لاس کې ده، او ما درته ویل چې موږ ټول در سره شیعاګان کېږو. اوس ته لاړلې میراث کې سړی فاطمه نشته ضرورت، سړی مو شکر دې مو خپل ډېر مو هندوانو ته ضرورت نه لرو یا خدایانو ته. ښه سیده وګسه الحمدلله مسلمانان اوس ولې تختې وې بلې خواته. په بخاري کې دې وویل چې زه په بخاري کې دا روایت درته راوړم، په بخاري کې دا روایت درته راوړم چې صحابه او د فاطمه رضی الله عنها په کور حمله کړې دي، پختې یې ورماتې کړې دي. مهرباني وکړه چیرې د بخاري او مسلم کې دا روایت مهرباني دې ته راوړم. وقاري صاحب که رښتیا د پښتون نه که نه څه شي دپاره درکړل؟ دا 15 دقیقې وخت مو دې څه شي دپاره درکړل؟ لاړلې وایي زه درته راوړم، 2 دقیقې وخت درکو چې راوړي. مهرباني وکړه. تو ته زه حدیث راوړم ته ویلې ډارېږي، ویلې دوره بزدلې ته ته یې څه غدیري خو ادب غږیږه، ته شرم نه لرې، ته یو غټ هغه یې. تا ویل چې زه روایت راوړم په بخاري شریف دې دروغ ویلو، که رښتیا ایمان لري غیرت لري خو روایت راوړه، یو ځای بل ځای ولې ټوپونه وهې؟ اوس لاړې میراث ته. قاري صاحب زه به د اخري خبره کوم، ډارېږي ویلې ته کوم ځای کې نو څونه ټایم کې راوړی شي؟ ویلې څونه ټایم کې راوړی شي؟ یو دقیقه فرید غدیر صاحب وای اورم وای کنه د زړه سره تا وویل چې زه له بخاري او له مسلم نه دا روایت راوړم، کنه و دې ویل کې دیونه د مسلمانانو په مخ کې و دې ویل کنه بالکل اوس دې راوړل کنه ته ته مو ولې زه راوړم ته خو یو حدیث نه بلکې د څه کنه را دي نه وړل کنه اوس مې نه راوړل صحیح ښه. اوس د ما سوال له کنه دا ده له 12 امامانو یو خبره راته راوړه، دا خبره نوره واضحه ده. د 12 امامانو خبره زم در سره منم تیم منی. دا 12 امامانو کې کوم امام ویل د سری فاطمه رضی الله عنها په کور حمله وسوه او دغه پختیمات شول دغه کور وسوځید. لسانه مساله د ودی سره بخاری تم ضرورت نسته، مسلم تم نسته، بحار الانوار تم نسته، یو کتاب ته نسته. ته د 12 امامانو و فرید غدیری سره قاری صاحب خبره
تو قاری صاحب تو ته ما وویل کنه ته خري پوه شوې کنه تو نه زه تو ته زه احترام لرم زه تو توهین نه کوم تو توهین وکړو د بیبي ما نه وکړلو ته یې 12 مول پرېده هغه یې مو دروغ ولي وایي چا توهین وکړ نه ته دا دروغ ولي وایي څنګه خدای ډاریږي کنه الله منی دا دروغ ولي وایي د څه شي توهین مو وکړ د څه شي توهین وکړ ته یو ورنه څو سور توهین وکړ پښتې مو ته ما د مسله متعینه یې پیدا نو متع په تا ولي بدلږي ستاسو امور کوي دا اوس په ګډو وډو سر ده و دی الله بنده د ما په خبره پوهیږي کنه پوهیږي د ما سوال آسانه ده ما تخته ما راپورته سدلته اوس دی والله که پرېږدم د فاطمه زهرا رضی الله عنها په کور دغه کس وویل چې زه له بخاري او له مسلم دا روایت درته راوړم اوس دا کس راغله راغی په میراث باندې راغله د میراث روایت راته راوړل زه د ما مسأله تا پوښتنه هماغه قاضي سره یاد ویلې خبرې نه وسه او دی الله بنده میک ما بندو خبرې وسه خبرې ته وګاچو کنه د تا دپاره خو د ما د اهل سنت والجماعت یو کتاب هم کنه حجت نشته کنه نشته نه بالکل تابوس راځي یو خبره بو کو سي ځانونه پوهه کړی د تا دپاره خو د زړه سره حجت کنه خپل امامان دي کنه سوپر په سر سترګو تابوس په سر سترګو الله دې له ټولو اهل بیت راضي سي الله دې له امام علي او له امام حسن او حسين د جنت د ځوانانو سردارانو ناراضي سي الله دې موږ حشر لدی سره په ورځ د قیامت وکړي اوس وګسه دغه حمله سي صحابه وکړي دا کنه د علي رضی الله عنه په کور سوي ده کنه بالکل دا كان دي امام حسن دي امام حسين عليهم الصلاه والسلام په کور سوي ده کنه دا دي زينب عليها السلام او دا دي ام كلثوم عليها السلام په کور دا حمله سوي دي فاطمه رضي الله عنها دي کنه صحیح وصل امدغو امامانونه په خپل ټول مذهب کې دي یو روایت راته وخی چې دې امامانو ویل دي چې صحابه و دي ما په کور حمله وکړه مهرباني اسانه مسله دي زړه سره دلیلم امامم دي تا ده د تا دپاره حجتم ده ارڅ مسأله خلاصه دي سر په سترګو یې په الله قسم در سره منم یو روایت څه د 12 امامانو راته وخیه چې یو امام دی ویلي وي چې صحابه راغلل د فاطمه رضی الله عنها په کور حمله وکړه خلاصه سو خبره و قربان دي سم مهرباني قاری صاحب تو ته ما اول ولکنه تو ته ما اول ول صدای در وخت له مول تو د پاره چا خبره امام تو ته نه دي ضروري چې تو ته امام نه غواړم تو ته زمو خپل کتاب نه غواړم ضروري ده فاته ضروري ده صحیح بخاری قرآن ورسته تو ته خپل صحیح بخاری معتبر دی کنه ور کنه تی معنی کنه توایم سوي خیراته خود توایم سوي خیراته ولې نه خیر خیامته کنه ولرګه نور هر چی ته خیام پس ته منافقت نه کوي ته منافقت نه کوي ته استادی نه کوي پوښ بګنه تو نه زموږ زور راشي کنه منافقت دي تاسو کار ده منافقت دي تاسو کار ده منافقت دي مو کار نه د خدای په فضل سره ځکه موږ ته الله کتاب را لګلې قرآن بیا ورسته صحیح کتابونه لرو له قرآن نه ورسته ته په ټول مذهب کې دوه ورقې صحیح کتاب نه لري منافقت تاسو کوي موږ د منافقت خلق نه یو خبره اوس کوره سره بیا ګوره بخاری ته راځي په بخاری کې روایت راته خیر مهرباني منافقت تعالی کوي کنه کوم شی تو کتاب کې لیکل شوی کنه کله ته کتاب یې کنه لګي صحیح نه قاری صاحب ته شیخ الحدیث زونه جوړ کا شیخ الحدیث زونه ما جوړو کنه قاری صاحب ته خلک وخت جيږي ته تقریر ما کوه روایت وخی تقریر ما کوه روایت وخی نو روایت هم ته وخیلو کنه د توخم وخیلو کنه هغه خو دې میراث ته وخت دی بي خو بنیادونه بس میراث او وهل هغه با توخم نن گزاره هغه با تخیلو کنه زر تو دقیقه وخت وای هغه پیژنه هغه ته ما وایي ورکی ګیره دلته کوم ځای نه یې درته خبره ته کوي خبره زوب صحیح کارک صاحب ورو دا بل هغه دیم را مخکې کټول یو ځای راسي دا به اوس په توهین ځان دا د دوی مذهب خو همدا د توهین اوس نه کوو امام مذهب شکر صفا مذهب دی کوم مو توهین نه کوو توهین اول توهین دی وکړه خو ته دا بار منافقت خبره کې منافقت خو ته کې په بخاری شریف دی دروغ ویلو حدیث دی رانه وړو اوس بیا لاړې میراث ودرېګه لك صبر وکړه کنه هله حدیث هله صحابه هله صحابه دا خو تاسو یو بل ځای ټوپونه وهي لکه کربوړی لکه چت کې یې باندې دا وسبه لا لك صبر کوه خبره تفریق دا وسبه روایت راوړو 15 دقیقې دی پوره روایت راوړو خطبه مو وایي او چشمکیم بو خپلو پیسو اخیستلی دي متعی په پیسو مونږ نه اخیست مهرباني وکړه ذاتیاتو ته ولې زی ولې شرم نه لري ولې حیا نه لري یو می په چشمکو غږیږي بل می په ګلانو غږیږي بل می په پټکی غږیږي بل می په څه غږیږي ذاتیاتو ته ولې زی نرس دلیل راوړه که غیرت لري دلیل په دلیل کې زور را سره و مهرباني وکړه
صابر جواب صابر هو خو كسر ځکه خو دې کنه که تاسو نه وي کنه موږ به چوپ دا وسب دا جواب روایت را بخاری کې نه مو په دې میوټ کول ادب او انسانيت زده کړی هغه خبرې لزان سره شکر دې مو مذهب د غدیر مذهب په باندې ونی سنې غواړو د پولیس خبرې مو نه غواړو مې راته کوي هغه بنس یا وې تړي په زنجیر باندې روایت راړو په روایت وغږی نور خبرې دې موږ څه کوو ضرورت دي تا نور خبرو ته نه لرو چې وایو حدیث د تخیب او پیر چشمو کې د غړ ودروم په ټیر کې دا به تا کوي کنه دا توهین به تا کوي کنه دا تاسو کار دی کنه دا تاسو کار دی نه کینو بیا خوشیانه ده تاسو وګورئ اخیری په توهین ځان خلاص کړل مو لیدل ما خو یو کنزله واورید الله عالم چې تاسو بچونه اوریدلی او په سر کې وعده د دوی اغاګان دي تاسو د مؤمن په قبضه کې اس په والله ټول دنیا بدر باندې را سره خوم داس